بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و بعد. مسلمانانو د الله احسان او فضل د چې په ډیره ښایسته میاشت کې قرار لرو او ډیره مبارکه میاشت ده. په اسلامي میاشتو کې 4 میاشتې چې هغه د احترام وړ میاشتې دي او مخکې ته اسلام په جاهلیت کې هم په دغه 4 میاشتو کې جنګونه نه کېدل او خلک به محفوظ ول له تکلیفو له زحمتو څخه. نو دا مبارکې میاشتې یو دغه د محرم میاشت ده چې دا اوس قرار کې لرو. خو بدبختانه کوم شیان چې اسلام نه دی ویلي اوس هغه په دغه میاشتو کې خلک ترسره کوي، له دې چې باید نهایت ځان وساتو. او میاشت د څه دپاره ده؟ دا میاشت مسلمانانو د دې دپاره ده چې په دې میاشت کې موږ تاسې باید عبادت وکړو. او په دې میاشت کې یو د 10 ورځ را روانه ده چې په عربي باندې دې ته عاشورا ورځ وایي. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي صیام یوم عاشورا انی احتسب علی الله ان یکفر سنة التي قبله او کما قال نبی صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دغې ورځې روزه نیول دا زه باور لرم او په الله تعالی باندې چې الله تعالی به امید لرم چې الله تعالی به د هغه تیر کال ګناهونه هغه چاته معاف کړي چې هغه دغه روزه نیسي. او مسلمانان باید له دې سره پیغمبر علیه صلات وسلام بل حدیث کې راځي چې باید د 9 ورځې روزه هم ورسره ونیسیږي یا د 11 ورځ روزه ورسره ونیسیږي، ځکه یهود هم دغه روزه نیوله دغه د 10 د محرم د 10 میاشتې. نو موږ باید له هغه سره مخالفت وکړو. د اسلام موږ ته راښیي چې یهودو سره په هر شي کې باید مخالفت وشي، حتی په عباداتو کې هم باید د یهودو لاره تعقیب نه شي، له یهودو سره باید تغییر وي. لهذا مسلمانانو دغه د عبادت میاشته او د ریاضت میاشته هغه څوک چې په دې کې نور شیان ورګډوي دا د اسلام خلاف کارونه دي، دا د پیغمبر علیه صلات وسلام نه ویل سوي کارونه دي. چې څوک په دې کې سفر نه کوي، څوک په دې کې ودونه نه کوي، څوک په دې کې نورې خوشحالي نه کوي. دا د غم میاشت نه ده، په دا د عبادت میاشته و. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسیح په دې ورځ شهید سوی ده، د 10 په ورځ باندې شهید سوی ده. په دې کې نورې هم ډېرې غټې غټې پیښې سوي دي. په دغه میاشت کې د قادسیې جنګ سوی دی چې مسلمانانو په هغه کې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو مشر و او هغه ګټه راوړله، هغه د مسلمانانو په نفع باندې تمام سو. او په دې کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې له حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړې ده. او په دې میاشت کې حضرت موسی علیه صلات وسلام د فرعون له لښکره خلاصوی ده، د فرعون له ظلمو څخه یې دغه قوم خلاصوی ده. لهذا په دې میاشت کې غټې غټې د مسلمانانو د بریا کارونه سوي دي. او دا میاشت غم میاشت نه ده. څوک چې په دغه میاشت کې غم کوي یا مثلا په دغه ورځ کې غم کوي دغه مناسب نه ده او نه دا منحوسه میاشت ده، بلکې دا محترمه میاشت ده. په دې میاشت کې باید عبادتونه وکړو. په دې میاشت کې په دغه ورځ د 10 په ورځ باندې باید روزه ونیسو. دا مخکې تر دغه چې د رمضان میاشت نه وه فرض سوې، په مسلمانانو دغه ورځ فرض وله چې روزه به یې نیوله. بیا چې کله هغه میاشت فرض وله نو دغه بیا مستحب پاتې سوله. اوس یوازې مستحب نیک کار ده، سنت کار ده. که څوک روزه ونیسیږي دغه ښه خبره ده او د 9 ورځ به هم ورسره ملګري کوي. که د 9 ورځ یې نه که ورسره ملګري، د 10 ورځ ورسره ملګري کوي. البته چې کوم نور شیان په دې کې ګډېږي او نورې خبرې په دې کېږي دا کاملا اسلام سره په ټکر کې دي. باید په دې شیانو باندې باور ونه لرو او له هغو شیانو څخه باید پرهیز وکړو. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته هغه لار راوښیي چې پیغمبر علیه صلات وسلام ورباندې تللی ده. بدعت په اسلام کې ډېر بده خبر ده او بدعت او ضلالت ده او ضلالت په اور کې ده. لهذا له بدعاتو سره له خرافاتو سره له هغه شیانو چې پیغمبر علیه السلام نه دي کړي په دین کې نسته، هغه باید له هغه چې باید موږ تاسې ډډه وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.